تاسو ما ته همدا نه دي ویلي ما تا ته نه دي خو موږ چې اچانک راشي مینوالو څنګه هللی ښې سلامونه ورته وکړه الله هم خوشحاله او باد ساته چې په هر ځای کې ژوندي اوسې بس خوشحالۍ مقام په دې وایي چې شیرینګ کوې وروره الله خیر دا د پاکستان د انډیا نه بېګا میچ ګټلی وی ډېر زیات خوشحاله یې نو الله دې په موږ باندې ټول عمر دغه شانته خوشحالۍ نه راولي او د مصیبتونو او پتونو نه دې الله وساتي دې سیلاب ډېر خلک کمزوري کړه او والله دې نور داسې وخت نه راولي بیا زموږ چې څومره مینهوال دي لکه خر صاحب د سره ناست یم ګپ شپ برابر دی ټولو ملګرو چې دا لایف سو ګوري مخکې خو دا غروره ته په هغه سټایل کې وه خلک چې کم ګوري دا په ماشوموالي نیازبین کرکټر کې نو ته خو لکه ما غوندې سیریس لګې وروره هغې خو ما سترګې چې کوم دی نو نه مه توروه خیر دی نه ړندې وي ړندې وي او ړندې وي دې خاطر چې کم ګېټه شعر به هم بې وته اچھا ما ته تحفه ورکوله هغه یو شعر دوه هم پکې راغلی دي هغه یو شعر داسې شابه وروره شیرینګ کوې وروره وایي ده ویل د مینې دا تحفه ولې ورکړه نو د نوم باندې هېر شوي نو ما چې به دغه تحفه ورکوله نو ما ورته هغه شعر ویو چې وایي دا تحفه د محبت زمانه واخله واه دا تحفه د محبت زمانه واخله واه که زه مړم نو پټ پټ مې یادوه دغه ډایلاګ مې پکې دغه پکې انداز دی او شعر هم تاسو واورئ او شعر پکې بیا بل هم دی هغه به بیا تاسو په خاکه کې اورئ ځکه چې هغه ډېر ښایسته دی او زما خپل شعر دی نو الله په اتفاق ساته زموږ دا خاکه وګورئ چې څومره مینهوال هم دې وخت کې پروګرام ګوري شعر یې کوي که زموږ نه په دې خبرو کې څه غلطي شوي یا به تاسو بده لګېدلي معافي غواړم ډېره مننه ملګرو دا و ساده ګلو او مطلب دا دی چې زما ملګرو ته بل ملګرو چې تاسو شعر هم کوئ په فیسبوک په ذریعه باندې به زما نورو ملګرو ته کوم چې زما د دیر ملګري کوم چې زما د سوات دي او کوم چې زما نورو غرونو ملګري دي چې هغوی ته پته ولګي چې ساده ګلو راغی په زلمي ونځ چینل باندې او انشاءالله دی به موږ سره خاکې که موږ به ده سره کوو کوشش هم دا دی څه مسلې په وجه باندې دی لږ څه بیمار شو یا څه بله مسله وه ورته نو دی لږ کمې به خاکې کولې اوس ماشاءالله ټیک ټاک شوي لکه د هغه پهلوان شوي دی او زموږ کوشش دا دی چې دی بیا راشي او ښایسته ښایسته خاکې تاسو ته کوي تاسو دې مزې لې نو ملګرو په زلمي ونځ یوټیوب باندې ما خاکه ورکړی چې د خاکې نوم دی عقلدانه ډېر ښایسته یو ډفرنټ نوم دی یو مختلف نوم دی او زما کوشش هم دا دی چې زما سکریپ هم چینج وي زما کوشش هم لوکیشن او بیا نور الله بدرنګ ناست دی په هغه باندې بیا زه شارټس اخلم سپو دی لکه داسې پړسېدلي لکه په تېرو ولو ته چې خمبیره واچوي او داسې راوقولیږي نو زه وایم وروکه سپېمې مه پړسوه په دې کې بړه چې دی نورو کې خو دي لکه د ویډیو په کوم ځي راځي که نه خو دا ملګرو دا د حقیقت ځای م چې زه دته خبرو کوم شارټس جوړولو هر څه چې دا نور الله کار دی زه دې چیړم نه او دې چې څونه چیړي نو دا دغه د ذات لري څه وتې بیا په یوارې بیا بین رابرېږي او دوی به چیړي نه دوی خپل کار ته دوی به تاله ښه شارټس هم ولي او خو مزېدار څونه خواري به کوي خو چیړې به نه دا پکې ډېر غضب څونه چې سکڼ دی نه هغه شانې وینم سکڼه او هغه داسې لږه سخته غوندې را خو زه ولې مخکې نیمبو ورکړم هغه وینه ورې نری کړم ملګرو شابه زر زر شعر هم کوي چې زما دا خاکه چې کومه ده ایک تو دانګي ډېره زبردسته خاکه ده په زلمي ونځ یوټیوب پرده اختر علي عقلدانې نوم ده او عقلدانه ساجبه غوندې نوم هم پکې کېښود او ډېر مختصر او ډېر ښایسته نوم دی او خلک په ډېر زر پوهېږي نو شیرینګ راله کوې شابه مرګورو مې چې هم ګټلې په دې خوشحالۍ کې شیرینګ وکړې ځکه چې ډېټه خو به تاسو کړي ما ته پته ده کړو ډېر هم غریب او ډېر هم نسبني خو بېګا د کرکټ دپاره به هغه قرض کړي خو دا ډېټه به د موبایل ته کړي شابه وروره شیرینګ کوې شابه وروره دا وخت یې د ټیپرو په نرخ په خاکه راځې شابه وروره شابه وروره چې ما ته نن پته ولګي او زما کوم رقیبانې چې هغوی ته هم پته ولګي رقیبانو ته چیلنج دی رقیبانو ته چیلنج دی وروره ما به رقیبانو ته پاتې نه راولې کاکر هغه ګاډۍ کې واچوه ګرځوه په دې بازار باندې و دا پالک ساک دی دا پالک ساک دی دته وګورې تاسو ته ما نه ویل چې دې کیمرامین د دونه پلان ما ته مه جوړوئ هغه بیا دغه جواب راکړه بیا خلک وایي ګوهرې قارېږي هسې قارېږي نورالله چې به راباندې ستومه ملګرو نورالله چې کوم کیمرامین نو ورته لالچ ورکوي چې به راباندې څکوم ملګرو بیا زما ګوره هغه هم د لالچ دغه دانه ده بس ویسۍ ملګرو زر شیرینګ کوئ چې زما هغه ملګرو ته پته لګي چې ساده ګل ورته پته نه وه چې دوی په زلمي ونځ یوټیوب باندې کار کوي او په چینل باندې لګیا دی او ډېر زبردست ملګرو کوشش مې هم دا دی چې زه به انشاءالله ښکلې ښکلې خاکې ستاسو مخې ته ډالۍ کوم تاسو به یې ګورئ په مینه باندې او زموږ په خاکو کې به ستاسو لپاره ښکلا وي کې به یو میسیج وي خو په ګپ ګپ کې به میسیج وي ځکه چې نن سبا خلک خو دا نه زړونو یې کمزوري شوي ورته یا سخت شوي ورته ووایه چې په مینه مینه خو دوی نه دغه کېږي په سخته باندې نو دوی به ته په پسته ژبه او په مینه باندې دوکه کې نو مینهوالو شابه زر د شیرینګ کوئ د خاکي نوم دی عقلدانه په زلمي ونځ یوټیوب پرته
ساده ګل نه سرزي راځي خو به بیګا نه کړي ما راته چې بیګا میچ ګوره دا میچ دا خو نو مړه میچ خو 11 بجې ختم شوی دی نو دې ما ته زه خو ما دې خو ما را درې بجې ریپیټ دا بیا جلکیانه کوي وا ساده ګل خو ساده لري کنه په ریپیټ کې بیا دوباره په کې جلکیانه خي نو دې ما ته بیګا 3 بجې ختم شو نه مړه دا 1 بجې پر خو د خپل ماشومان وي شامه مرګرو یو نیمه بجې ما د په زلمی وای زلمی فیسبوک باندې بار لینک پروت یو ټک په ورور کې خشته ټک تاسو براشي زلمی وای یوټیوب ته خشته حکم په وګوره عقل دانا ډیره زبردست خاکرا او کوم مرګري چې موږ ته میسج کې سلام را لګین یو جی خان مننه الله پاک مباد خوشاله ساتي ارزه کې چې یو مرګرو من خبره ورته دوه کوم چې راکم مرګري د سیلاب زده د والي د سیلابونو والي کورونه ول روان کړی دي مال خاله نور اس تاوان نو مهربانو کې کو دغه مرګرو له پیسې را لګي په خپل لاس را کې پاغې نشي کولو نو خپل خپل چې تاسو نږدې دا غوي په لاس ولېږي او کو دغه نه بيجنو نو د داسې اخو د کسانو ځکه مرا لګي چې والله کو یو روپیا مت ملاويږي ځکه چې غوخره دا خو ته خاص کړ د موږ مسافر ورونو ته وکنه او هم مسافر ته من داس نور ته چې کوم لري چې کوم لاهور کې سوګي کوم کراچي کې اوسېږي د خلکو ته یا کنه سواد خلکو ته یا مردان یا پېښور اړه کې چې نو مهرباني کو خدای ته وګوره مرګرو کو دغه پیسې په خپل لاس ورکول شي یو جهان مننه کورونه خويندې بیا ورغوي په لاس یو جهان مننه اكو بهم داسې تربورو عزیز وي د ترغوي پر یو جهان مننه او کو نه داسې زما غونډې د بل غونډې چې د چینل له دا ډېر نه استینه نرور یو خبره مور د چرم داسې مګوي ځکه چې ما بل په سړک باندې ډېر خشته ماشومان ولیدل او یو ټینټ سو ټول سسیده باران سسیده او غریبانه ماشومان تیرېدل نو خلک موږ 2 روپیا سو کوي 24 روپیا سو کوي 50 لک سو کوي 70 لک نو ما سوچ کو غوخره دا لاړ کوم خدا خو دې خلکو زم دا ویم کنه نو دې خلکو ته مليون شنو خدای ته ور اسې خپل پیسو لختې مګوره او هغه خلکو ته مو ویم ګورې دا یو خبره ده چې یو ورځ تاسو کول ولا شتا بالکل ځکه چې د قیامت پر ورځ بعد هر سړی نه حساب کتاب وسر کیږي او خدای پاک کوی چې یو پر دې حق او یو پر دې وینه زر کاله کې نه بخم ارس به بخم خدا نه بخم نو مهرباني کې ردی غضب نه ځان اوساته او کوم مرګري چې لکه خل سوچ باندې لګین او چې ماره کوم خبرو کوم په دغه طریقه باندې راشه ځکه چې تاسو یو جهان مننه زغه پکېګم تاسو په پیسو باندې او بیا پکېګم په هغه خلکو چې کوم خاردار دی هغه ته ملو نشي مرګرو حاکم مرکړي عقل دانا په زلمی واینز یوټیوب پرتره لینک په فیسبوک ورکړي په زلمی واینز باندې خوري او ټک په ولور کې روزه خبره جرز غونته براش او ټکلنګ به ولور کې زلمی واینز یوټیوب ته براش کو پاغم بیان پیږي نو بیا زلمی واینز یوټیوب چې کوم دی هغه سرچ کې کنه ګولې نور الله خانه او چې کوم پاغي باندې بتاو سو چا کو سبسکرایب کړي نه منو سبسکرایب مې کې لایک هم ډیر راکې شیرینګ را لډي زیاتو کې شیرینګ ډیر مست زکه چې یو خو خبره یا یو خو میسج او مونږ لکه زوس ویم چې مړه یو قسم زنه شم مړه کو زو کوم نه دا غلطه خبره یو ساس کې چې یو ځای شي نو دریاب ته جوړیږي او چې سړی په سوچ کې په اتفاق سره ارس کیږي نو عقل دانا ډیر زبردست خاکره ډیر خولي خاکره زر زر را شیرینګ کوي تاسو مرګرو مونږ هم په دعا کې یاد ساتو تاسو مونږ په دعا کې یاد ساتي او د خپل ځان لپاره د خپل ملک قوم لپاره د الله پاک نه دعا غواړي چې خدای پاک مو په ارزه کې چې آباد او خوشاله ساتي او مونږ هم دعاګانې کوي نو په تو کې دنا اجازه غواړم د الله په امان دا ولا نور الله دا زموږ غړمان ګلاب شیر دی